بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږشتم د فبروري کال 2014 چې د پنجشنبې ورځ او د روژې مبارکې نهمې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ تاسو ته جهادي راپورونه هم لرم. دا انشاءالله ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان متعلق د نړیوالو ادارو خبرې دي، همدارنګه د هند موقف دی، همدارنګه د پاکستان سره زموږ تاسو جګړه او بریدونه دي، او د امریکا د رئیس جمهور خپل کلنی خطاب خپل په حساب ملت او خلکو ته چې د باندې هم خبرې کوو. راځم اول خبر ته چې هغه دا دی چې د امریکا رئیس جمهور ډونالد ټرمپ سټیټ اف د یونین یعنی د خپل کلنی کله چې دی یو خطاب کوي سټیټ اف د یونین ورته په دی وي چې دا د حکومت په سطح نه بلکې د دولت په سطح باندې بیان دی. نه تنها چې دوه سېنات او کانګرس سره دلته راځي کینی د خبرو ته کینی په ګډه سره کینی سټیټ اف د یونین ورته ویل کیږي، بلکې دې کې درې ګونې یا د نن زمانې د په حساب سره د 20مې پیړۍ 5 ګونې ادارې د دولت چې دولت تنه جوړیږي، یو حکومت یو دولتي. د دولت کې خو د ټول د اجزا راځي او د حکومت کې درې ارګانونه بیا چې دغه وس پکې دغه رسانې اضافه شوي دي، استخبارات هم اضافه شوي دي، نو څلور ګونې او 5 ګونې دغه ورته وي. یعنی دې کې نه تنها چې سېنات راځي کینی، کانګرس خپله کینی، دې کې ستاسو د 9 قاضیان چې د قضاییه ادارې نمایندګي کې دوی پکې راځي، همدارنګه د خپل کانګرس دلته او حکومت دلته. نو دا درې ګونې دا شول، هم پکې د رسنیو کسانی، هم پکې د استخبارات کسانی، هم د اردو مشران پکې راځي کینی، هم پکې معروف لوی شخصیتونه راغوښتل کیږي، د نړۍ رهبران پکې راغوښتل کیږي. بعضې وخت کې زموږ تاسو د مملکت نه هم چنان دا کار دغه شوی دی. یو وخت کې زموږ تاسو د صدر اعظم داود خان هم دغه ته خطاب کړی دی چې دا یو اعزاز دی په دغه کې په 18مه لسیزه کې. همدارنګه تاسو کته چې غنیم خطاب کړی دی، همدارنګه د مختلف دغه دی په وخت راغواړي. نو دا یو ډیر دغه مهم دغه ځکه دی کې نه تنها چې دی خپل داخلي خارجه دغه داخلي پالیسیګان اعلاني، دی نړیوال پالیسیګان اعلاني، دی کې څه دوی لاسته راوړي دي، څه بایللي دي، په دې باندې بحث کیږي. نو د دې لحاظ نه دا په نړۍ په سطح باندې دې ته ډېر ارزښت ورکول کیږي. کله چې دا خطاب کیږي ټول نړۍ کې پخش کیږي، ټول ګوري چې رئیس جمهور د وخت سوی. دا په دویمه دور د ډونالد ټرمپ کې د اول سټیټ اف د یونین خطاب پروسه کالی خطاب نو کړي، سکاله دا خطاب شوی دی او دا خطاب ویل کیږي چې تاریخي لحاظ نه په دغه د امریکا په 250 کلن تاریخ کې چې د پارلمان لري، په دې کې اوږدترین خطاب چې دا 1 ساعت او 48 دقیقې دی دوام وکړ. د دنه مخکې دا ریکارډ دی بل کلینټن سره چې 1 ساعت او 28 دقیقې، نو د هغې نه دغه بر علاوه 20 دقیقې نور اضافه خبرې دغه وکړلې. په مجموع کې وخت خو زیات ونیو، خبرې ډېرې اوږدې وي، خو نړیوال تبصرې دا دي چې هغسې یو توقع چې دې خبرو نه کېدله، دا هغسې د خبرو سره برابر متوقع نه وي چې دې کې ډېر دغه شي. یو لوی واقعیت چې دلته وشول هغه دا و چې د خو په اقتصاد باندې خپل خبرې وکړې، په خارجه پالیسي باندې خبرې وکړې، د ایران سره د جنگ او د حملې په متعلق خبرې وکړلې، په عین حال کې د خپل د مهاجرت په متعلق د مهاجرتونو د مهاجرینو سره د عکس العمل متعلق خبرې وکړلې. او دغلته یو تلخ کلامي راغله د الته د 2 تنو د آزاد کانګرس سره چې یو د مینیسوټا په متعلق چې الته د یو ایالت دی د سومالیان پکې ډیر دي او دوی په هغې باندې برید وکړ چې ویل دلته غله ډیر زیات دي او دوی دا ادعا یې وکړه چې 19 میلیارډ ډالره د دې خاورې په دغه سیمه کې سومالیانو یعنی دوی غلا کړي دي. او چون دغه چې دا الهان عمر دا سومالیایي ده او الته د دې حوز یا د شورا غړې ده،
نو د هغې د دې په مقابل کې عکس العمل وښوده او هغې ورته دغه د ډونالډ ټرمپ مخامخ ورته ویل چې شرم دی په ته چې ته دلته یې او بیا هغه ته ویل چې شرم دی په تا باندې چې ته یو لوی قاتل او دروغجن او ملت ته دروغ وایې او دلته یعنې مخامخ رئیس جمهور سره کلام په کلام شول. شروع د دې ځینه وشوله چې د یو څه موده مخکې ډونالډ ټرمپ خپل په ټویټر کې یو کلیپ نشر کړی و چې هغې کې د اوباما او د هغې د ښځې میشال اوباما عکسونه یې اچولي و بیا لاندې ورته دا زده کړي چې دا د نسل د شادیانو نه دي. نو بیا دلته اوس په دغه کې کله چې دې خبرې کولې د یو بینر اوچت کو په دې بینر کې لیکل شوي و چې موږ د شادیانو د نسل نه یو، موږ انسانان یو. نو په دې کې د دوی منځ کې تلخ کلامي راغله او دوی په شدید لحن کې یو بل سره خبرې وکړلې. یو بله ښځه هم هلته وه چې رشیده طالب نومیږي، رشیده طالب هم دغه وکړل. بیا د امنیتي ځواکونو په ذریعه باندې دوی د تالار نه ویستل شول او دوی بهر کړلی شول. نو په مجموع کې د مبصرینو دا دغه دی چې دې کې هغه څه چې باید لازم وي دومره زیات مواد پکې نه وو او سره دی چې د ایران متعلق د جګړې په متعلق دغه وکړه چې دا خبره وکړه چې امریکا ته د ایران نه اتومي خطر دی او د هغې میزایلونه امریکا ته رسیږي، د مخنیوی په موږ لازم دی، دا به موږ یې مخه نیسو، که زموږ مسله ورسره حل نشي موږ به پې برید کوو. او همدارنګې د اقتصادي مسایلو باندې کو مهاجرینو پاکلې ویلې، بیا بالخصوص همدغې سومالیانو ته ډېره لوی اشاره وکړه چې دا به ټول ایستل کېږي، دا ټول غله دي او دا زموږ مملکت ته ضرر رسوي. یعنې داسې یو قومي دغې باندې برید یې وکړه او همدارنګې په خپل اقتصادي دغه تشریح کړل او نور نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې چې د پیسې دا کړل. یو وخت کې داسې دغه وشو چې ده ویلې چې موږ امریکا باید خپله کو او هغه څوک چې امریکایان نه دي او دې ملک ته ځي هغه باید وباسو. نو کله چې دا خبره یې وکړله په زمین کې دا خبره ډونالډ ټرمپ ټولو تالار کې وکړله چې هلته دا څومره ناستو چې که څوک زما دې خبره سره توافق لري ټول دې ودرېږي. نو ټول ودرېدل. دغه رشیده طالب او الهان عمر ونه درېدل. دا په ډونالډ ټرمپ باندې ښه ونه لګېدله. نو بیا شخصي خطاب ورته وکړ چې ته دغه یعنې ستا ریشه چې دا ته سومالیایي او سومالیان غله دي او ته باید دلته نه وای. دا خبره چې ورته وکړه بیا نو هغې لفظي هغه هم خبرې وکړلې او چغې وهل کېدې، دم چغې والې هغه هم چغې والې، حالت بیا لږ ذره ښه نه و. راځم په نړیواله سطحه نور همدارنګې نریندر مودي اسرائیل ته سفر کړی دی او کم از کم د 10 میلیارده ډالرو قراردادونه یې وتړل. نوې اسلحې د اسرائیل سره قرارداد کړی دی، د هغې ډرون او د هغې په بیه واخیستل او دارنګې دی نوې نظامی او سیاسي او اقتصادي اړیکې سره جوړ شوی. کله چې نریندر مودي اسرائیل کې کوزېده هماغه وخت کې د اسرائیل رئیس جمهور په ایتوپیا کې کوزېدو کې و هغه ایتوپیا ته لاړه او ایتوپیا ته تاسو معلوم ده تېر هفته کې 3 ورځو لپاره اردوغان ایتوپیا ته تللی و. اوس د اردوغان نه پس د اسرائیل رئیس جمهور ایتوپیا ته لاړه او هلته دا کو. په عین حال کې تاسو ته معلومه ده شهباز شریف هم سفر وکړ قطر ته او د قطر کې د قطر د صدر اعظم سره د افغانستان متعلق خبرې کړې دي او د سیمې متعلق د موضوعات باندې خبرې کړې دي. همدارنګې د جرمني چانسلر فریدریک مرټس چې دی دا چین ته تللی دی، ویل کېږي لوی قراردادونه، نوي تړونونه او نوې لاریونونه او تګلارې تعیني کړي دي اقتصادي او نړیوال او هلته لوی دغه شوي دي. همدارنګې د ایران هیئت د سفر سویس ته او د امریکا د هیئت ګډونوالو سفر سویس ته چې نن ورځ به دوی په سویس کې سره ګوري او د که چېرته یو توافق ته رسیږي ممکن سبا هم دا ناسته دوی دوام وکړي او یا کوم نتیجه ته که چېرته دغه ناسته کې دوی نتیجې ته ورسېدل ممکن چې یو معاهده امضا شي او که چېرته دغه ناسته کامیابه نشي نو ډونالډ ټرمپ ته دا مشوره ورکړل شوې ده چې بلا دریغه په دغې باندې په ایران باندې پس د دې چې اعلان وشو چې دا ناسته ناکامه شوه بدون د کوم وقفې نه باید په ایران باندې برید وشي او حمله پرې وشي. دا مشوره یې دغې ته ورکړل شوې ده ډونالډ ټرمپ ته. همدارنګې هندوستان
یو ځلې بیا جیسوال د هغې د ویاند دا خبره کړې ده چې پاکستان که په افغانستان باندې برید کوي نو د هندوستان د برید او د ګواښ سره به مخ کیږي او هندوستان به د افغانستان په دفاع کې پر پاکستان باندې به برید کوي. همدارنګه امنسټي انټرنیشنل اعلان کړی دی چې د پاکستان د بریدونو باید بېپرې او نړیواله سطح باندې دغه وشي، څېړنه وشي او دا تحقیق وشي چې دا حمله دې کړې ده او د بېوزله خلک یې وژلي دي. د یو اوله نړیواله اداره ده چې دغسې یو اقدام یې کړی دی. دا تاسو معلومه ده چې امنسټي انټرنیشنل چې دی دا په لندن کې بیس دلته دفتر لري او د دې ځینې کېږي او دا په حساب بشري مسایلو کې د مسؤلیتونو متعلق دا وخت په وخت راپورونه او دا ورکوي. همدارنګه نادر نادري د پخواني جمهوریت په دور کې د حقوق بشر د کمیټې بیا وروسته فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو ته هم تللی و، دا خبره کړې ده ځکه چې دی دلته په اروپا کې هم چې دی دلته د همدغه حقوق بشر په مسایلو کې د ملګرو ملتونو په ساحه کې کار کوي. نو دی دا خبره کړې ده چې د لاهې محکمه به ډېر ژر د پاکستان په مقابل کې د دغې چې دا کوم برید په افغانستان کړی د دې تحقیقات به کوي او د معلومات دا کوي ځکه دا یو جنایي مسله ده او ICC چې ده یعنې لاهې محکمه نړیواله محکمه دا د جنایي مسایلو کې باید تحقیقات وکړي او څېړنې وکړي. نو دا موضوع د افغانستان ځکه چې تاسو معلومه ده چې ICC ته موضوع لازمه نه ده چې یو مملکت ویسي، یو فرد یې مړلی شي، ټولنه یې مړلی شي، یو ګروپ یې مړلی شي، یو په حساب سیاسي ګوند یې مړلی شي، مملکت یې مړلی شي او خپله قاضي یو قضیه دغه کولی شي پیک اپ کولی شي او نړیواله ادارې هم ورته دا ریفر کولی شي. یعنې دا داسې یو محکمه ده چې دلته د فرد نه نیولې تر ګوند او سازمان او مملکتو هر څوک د حق لري چې لاړ شي یو درخواستي د یو جنایت په هکله ورکړي او د هغې تحقیق غوښتنه وکړي. همدارنګه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جګړې ډېرې ګرمې او تودې روانې دي او ویل کېږي چې د افغانستان پوځیانو د غچ اخیستلو لپاره ډېر درانه بریدونه په پاکستان کړي دي، د هغې ډېرې مورچې ورانې کړي دي، سوځولي دي، له منځه وړي دي او همدارنګه ویل کېږي چې په دې بریدونو کې افغانستان روسي ماډل نوي میزایلونه استعمال کړي دي چې خپل هدف یې بالکل صحیح وهلی دی او ډېر کامیابیان لاسته راوړي دي. همدارنګه پاکستان وایي چې دوی د لوی حملې لپاره تیاری نیسي او ممکن دا حمله به په قندهار باندې وسي او دوی به په قندهار باندې برید کوي. نو دا خبر د پاکستان د خوا نه دی. راځم د 15 د فبروري عملیاتو په متعلق چې خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې مجموعاً 14 عملیات شوي دي. په وزیرستان جنوبي کې 7، په اجاور کې 3، ټانک کې 2، په شین کې 1، وزیرستان شمالي کې 1. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي اعظم ورسک د تورګوله پوستې باندې سنایپري برید کې 1 امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت وزیرستان جنوبي ولسوالي اعظم ورسک د کلوشه پوځي پوستې باندې لیزري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. همدارنګه وزیرستان جنوبي د وزیر اعظم ورسک ولسوالۍ په بازار کې د نوې پوځي پوسته چې جوړه شوه په هغې باندې برید شوی دی، مالي ځاني تلفات ورته اړول شوي دي. همدارنګه وزیرستان جنوبي د اعظم ورسک ولسوالۍ په قرملي سر واقع FC پوست باندې ګوریلایي برید کې مالي او ځاني تلفات اړول شوي دي. همدارنګه ولایت وزیرستان جنوبي سرویکای ولسوالۍ سپلاتوی پوځي قلعه باندې سنایپري برید کې 1 فوجي هلاک شوی دی. په همدارنګه وزیرستان جنوبي سرویکای ولسوالۍ باسکې پوځي پوست باندې برید شوی دی چې ځاني او مالي تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه وزیرستان جنوبي سرویکای ولسوالۍ د سیوري پوځي پوست باندې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. همدارنګه ولایت باجوړ ولسوالۍ واړه مامون ډمډوله ډیری پوست باندې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. همدارنګه وزیرستان ولایت باجوړ ولسوالۍ واړه مامون د بدان چک پوست باندې ماټر برید کې مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت باجوړ ولسوالۍ واړه مامون کې د ریاست ولسوالۍ د نوي پاټک کلي ابابیل پولیس فورس په ګزمه باندې وو چې ور باندې برید وشو. 4 پوځیان وژل شوي دي، 2 ټپیان شوي دي او 2 میله کلشینکوف د دوی نه غنیمت اخیستل شوی دی. په وژل شوو کې یارزاده، داوود، عمران سراج او په زخمی شوو کې ارشاد او عزیز نومونه راپور شوي دي. ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص زام قلعه باندې سنایپري برید کې 1 عسکر وژل شوی دی. همدارنګه ولایت ټانک ولسوالۍ ټانک خاص د
دک کلي کې د فوج کمین نیولی چې په جوابي کاروایی کې مالي او ځاني تلفات ورته اړول شوي دي. ولایت پشین ولسوالۍ چمن روغاني روډ د ټي آی ای یعنې استخباراتي دغې راپور په اساس باندې د اف سي هلکارانو ته کمین ووهل شو. 3 عسکر وژل شوي دي او همدارنګه یو شدید زخمی شوی دی. ولسوالۍ میرعلي ناوه واقع چک پوسټ باندې د داشکي په برید کې چې سنایپري اسلحه هم پکې استعماله شوې ده مالي او ځاني تلفات ور اړول شوي دي. دا د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. هیله ده زما برنامه وګورئ، خوښه کوئ او سبسکرایب او لایک او زنګوله ووهئ تر څو زه وشم کولی تاسو ته د نورم ستاسو د خوښې مطالب او معلومات راټول کړم او تاسو سره شریک کړم او همدارنګه ستاسو د نظریاتو په زمین کې زه نوم نه اخلم مګر خپل د صحبتونو کې ستاسو بعضو پوښتنې ځوابونه هم زما په دې خبرو کې چې دوستان خپله متوجه کېږي. چا چې پوښتنه کړې هغه متوجه کېږي، خپل جواب اخلي. پخوا به مې نوم او دا اخیستل لږ ستونزې جوړولې، دغه ستونزو لپاره مې هغه بند کړل. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.